د وردګو ولایت ولسونو د یوې پراخه اعتراضیه غونډې پر مهال په دغه ولایت کې د روانو ستونزو د حل د هدفي وژنو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د درېدو غوښتنه وکړه. د وردګو قومي مشرانو تور پورې کړ چې ځینې محدودې کړۍ په دغه ولایت کې د قومونو ترمنځ بې اتفاقۍ ته لمن وهي او په یاد ولایت کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ پر وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي. څو موده کېږي چې یو تعداد محدود کسان د خپلو شخصي اهدافو او ګټو په خاطر حکومت او ولسونه ننګوي او د اقوامو په نامه خپل اهداف پلي کوي. وردګ مشران نیوکه کوي چې یادو کړیو په دغه ولایت کې د قانون خلاف د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه تړلي او د غرض په حکومتي ادارو کې د تبعیضي چلند له مخې د بریالي شویو کسانو د ګمارنې مخنیوی کوي. اصلاحات اداري ته چې هغه قانوني پروسه ده د دوبل ورته اجازه نه ورکوم په دې چې دوی څو محدود کسانو ګټې په خطر کې لویږي. الکترونیکی تذکره چې یوه ملي پروسه ده او ټول افغانان یې غواړي هغو ته اجازه نه ورکوم په دې چې په هغو کې په صراحت د قانون مطابق د ولایت نوم وردګ دی. یادو ولسونو خبرداری ورکړ که حکومت د دغو ستونزو حل ته ژر تر ژره پاملرنه ونه کړي خلک به یې پر وړاندې ودرېږي او په هغه صورت کې به د هر ډول پایلو مسؤلیت د حکومت پر غاړه وي. په ورته مهال یاد مشران په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د دغه ولایت د قومي مشرانو مخورو او ځوانانو هدفي وژنې او ترورونه د جدي اندېښنې وړ بولي او پر حکومت غږ کوي چې هر څه ژر د دې لړۍ مخه ونیسي. په څه جرم وژل کېږي په داسې حال کې چې په نظام کې دوی کار کوي نظام تر څنګ ولاړ دی سوله غواړي ولې وژل کېږي دغه امنیتي پلان د مرور شي د ولس سره یو ځای مرور شي د ولس سره بېل نه. وردګ مشرانو دغه راز د سولې په روانو خبرو او حکومتي ادارو کې د دوی پر کمرنګې ونډې هم نیوکه وکړه او حکومت یې په دې برخه کې په دوه ګوني چلند تورن کړ. فعلي نظام زموږ سره د مور امایري چلند کوي همدغه نظام دی چې زموږ موجودیت په نسل ساوي په نورو نظامونو کې زموږ موجودیت داسې نه وه. آیا موږ اهل قلم نه لرو اهل علم نه لرو علما نه لرو ښه با تجربه کسان نه لرو او یا د افغانستان په تاریخ کې زموږ مشرانو خپل نقش نه دی لوبولی. بلخوا د دغه ولایت مخکینی والي مظفر الدین یمین د وردګ ولسونو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې مرکزي حکومت د دغو ستونزو د هواري په موخه کوټلي ګامونه اوچت کړي. د وردګو دا قانوني حق دی چې دوی خپله غوښتنه وغواړي د نظام نه او د نظام نه دفاع وکړي. دا خیرات نه دی او د دو په څنګ کې دا خبره هم کړی شو چې موږ د همدو نظام نه د دفاع په خاطر باندې سخته قرباني ورکړې ده. وردګ ولسونه داسې مهال په دغه ولایت کې د روانو ستونزو او هدفي وژنو پر وړاندې خپل غږ اوچتوي چې په دې وروستیو کې یې په کابل ښار کې ګڼ مشران او مخور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي.